هغه دوه جنکۍ چې غلطه ویډیو راغلی و، یعنی افغاني جنکۍ وي او دکاندار سره غلط کار کړو، د هغوی هغه ویډیو تاسو سره شریکوم. موږ ته چاره ولېږله چې په دوی پکې لایو هم راغلي دي، خپلې خبرې هم کړي دي چې دغه ویډیو د دوی نه په کومه طریقه ریکارډ شوې وه او چا ترې ریکارډ کړې وه. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ، تاسو به د ټول تفصیل نه خبر شئ، د ټولو معلوماتو نه به هم دلته خبر شئ. قدرمنو دوستانو، که تاسو ته معلومه وي چې څه موده وړاندې چې د یو افغاني دکاندار یو دوو جنکو سره خراب ویډیو راغلی وه او د دغه ویډیو باره کې په سوشل میډیا باندې یو طوفان جوړ شوی و چې بیا ډېر وخت خلکو داسې ویل چې دا څومره ظلم دکاندار کړی دی، جنکو سره خراب کار کړی دی او د جنکو دغه ویډیو هم وایرل کړي. خو حقیقت داسې و چې دغه بدبخت دکاندار چې کله دا غلط کار دغه جنکو سره کولو، نو په یو لالچ باندې دغه جنکۍ هم راغلي وي او هغوی ته فری سامان ورکولو او د ورسره د سامان په بدل کې دغسې کار وکړو چې کله یې وکړو ویډیو یې هم کړې وه او ویډیو ترېنه بیا یو چا پټه کړله، یعنې چا د په موبایل کې ګوتې وهلې او دغه ویډیو چې کله وایرل شوله نو د دغه جنکو او د دې سړي سر ته هم خطره جوړه شوله چې د هغې نه پس دغه سړی هم وتښتېدو. جنکۍ هم غیبې وې چې خلکو ویل جنکۍ وجلي دي، خو قدرمنو موږ معلومات وکړل تر اوسه پورې د جنکو د وژلو څه اطلاع مخې ته نه ده راغلې. نو ډېر زر به د هغوی په باره کې موږ تاسو سره ټول تفصیل شریک کړو. نو د دې دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، موږ سره واوسئ چې